ما چې څومره کنځلې بردې بدې ویلې دي دا یې خو زه تاسو نه معافي غواړم دا ده چې زه اوس د پالټۍ سایډ نه ودرېږم او ما دا هر څه پرېښوستل دا کنځلې ویناګانې د لیشه ډانسونه وغیره دا ما کومې پالټۍ نه ته ودرېږې نو لاول خو زه لاس ورکوم نیشنل پالټۍ له السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو ستاسو په خدمت کې حاضر یم څومره چې هم زموږ کتونکي نو تاسو ټول نه خواست چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د هغه نه وروستو یو اهم خبره او د هغې سره خوشخبري به زه ووایم زموږ په پښتونخوا سیمه کې دغه 3 کسان دي مور او پلار دي او د هغې سره یو سره لور ده چې په سوشل میډیا باندې روزانه چې کومه دی دغه یو ګردش کوي او کله ډانسز کله کنزل کله عالمانو پسې بد رد بیا خلک راپسي هغې پسې کله رد بد چې هغه د لیشه په نوم یادېږي او سونیا شاه او د هغې سره داود شاه دا ټوله فیملي داود شاه دا ټول ممبر چې کومه دی د فیملي هغه داود شاه په خپله باندې هغې سره دغې ته دغه کنزلو هر څه نه چې کومه دي هغې توبه ویسته او دای هم وی چې زما ویډیوز چې کومه دي هغه ډیلیټ کړي خو هغه د باچا خان مرکز جاین که او د امرولی خان چې کومه د هنرمندو لپاره کومه خبره کړې وه چې مونږ دوی له عزت ورکوو دوی له چې کومه دی مونږ هنر ورکوو نو په دغه بنیاد باندې هغې هنر به زده کوي یا مطلب هغې به سیاست ته راوځي نو هغه په خپله پارټي یعنی ان پي جاین کړي او د هغه نه بعد چې کومه دی بیا به یو پولیټیکل لیډر په نوم باندې سونیا شاه چې کومه دی هغه یادېږي نو داسې قسمه هغه یو خبرې اترې چې کومه دي هغه وکړلې نو دا یو بهترین شګون دی زموږ ټولو دپاره او ښه خبره ده چې یو کس بدرت پرېږدي هغه که هر څه کوي چې هغه د اسلام او د معاشرې خلاف وي د پښتونولي نو هغه له پکار دی چې هغه پرېښودل پرېږدي نو مونږ هم ستایو مونږ هغې له سپورټ ورکوو د هغې سره مونږ به چې کومه دی هغې ته دعا هم کوو چې د دې څیز نه واوړي نو دغه څیز پرېښوستو هغه ویډیو چې کومه ده هغه په تاسو باندې زه هم ګورم او د هغې سره تاسو ته دعا وکړئ چې الله تعالی ورته هدایت وکړي او یو سمې لارې ته چې کومه دي هغه لاړ شي السلام علیکم څنګه سپورټر تاسو ټیک ټاک یې خیر خیریت سره یې امید دی چې زموږ ما داسې کار کړی دی وروجې مې غوړې خوړلې دي وایي بس یې بس کوي د خوشحالۍ نه څنګه خوشحالۍ نه داسې چې لاول به زه داسې راشم چې یاره ما چې څومره کنځلې بردې بدې ویلې دي دا یې خو زه تاسو نه معافي غواړم لکه مطلب مې دا نه دی دا معافي ته د یارې غواړي او که نه څه بل څه اراده دی اراده مې بله ده ها هسې نه چې خلک دا ونه وایي نه 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 چې دا د یارې غواړي دا ده چې زه اوس د پالټۍ سایډ نه ودرېږم او ما دا هر څه پرېښوستل دا کنځلې ویناګانې د لیشه ډانسونه وغیره دا ما کومې پالټۍ نه ته ودرېږې نو لاول خو زه لاس ورکوم نیشنل پالټۍ له ان پي له بلکل دوی له زه لاس ورکوم که چېرې دوی مونږ وانه غېښتو نو بیا به دوی اخلي دوی موږ دا مخکې معفر کړی اخلي او که هغې نه پاتې شوله خو نن تلې مو که نه او جي دا زونه تلې وایي د هغوی نه عفر شوی دی خو داسې کار دی چې زما څونه ویډیوګانې دي دا ټول لرې کوي پوه شوې دا کنځلې دا بدرد دا هر څه پرېږدئ دا نه خبره رښتیا ده دا شاه صاحب قسم درته خورم دا رښتیا ټیک ده ټیک ده زه خو خدای شته ګورې تا ما ته موبایل ولګوه کیمره ولګوه نو ما خو ویډه کې وي چې درته جوړ عام ویډیو کې سببې زه نن خو چې دا تا کومې خبرې وکړې د کومې نه نو دا خبرې ګورې د کومې نه چې داسې وي ګورې بیا شاه صاحب د کومې نه خبره کوم چې زه پرېږدم حقیقت دی بلکل زه په دې باندې خوشحاله شوم چې ما ته د پالټۍ سایډ افر وشو پوه شوې او بس زه ډېره خوشحاله یم په دې خبره پوه شوې کار وکړه چې دا قهوه پخه که قهوه هم پخوم خو خوشحالۍ نه مې مرۍ ناسته ده خو چې زمونږ څونه خلک دي چا هم زړه زار شوي زما د سایډ نه پوه شوې دا خو ډېره ښکلې خبره ده یاره هغې نه بیا هم زه معافي غواړم دا خو ډېره ښکلې خبره ده په دې کې هېڅ شرم نشته وایي که نه چې ګناه ته وکړي که نه ګناه او ته الله ته ودرېږي په سجده ګناه ستا قبلېږي او چې یا څوک توبه وباسي یا تاسو هم کنځل مه کوئ مونږ هم درته نه کوو مهرباني وکړئ مه کوئ کنځلې مه په زړه کې بوخ ساتئ مهرباني به ستاسو ډېر ښکلی اقدام دی ډېر زبردست قدم دی دا ولې ښه چې تاسو دې پالټۍ کې شمولیت وکړئ فرض کا زه به طورې اوس یو تجزیانګار دې سره خبرې کوم د دې شامور سره لکه زه داود شاه پېښوری یم زه دا نه وایم چې یاره ګینې زه څه صحافي دې سره لګیا یم خو دا تاسو ته پاره صرف د پوهونې لپاره زه دا خبرې
په دا ډول باندې کوم لکه باقاعده د دې پالټې شمولیت وکي جی نو ستا هغه چې کوم مخکې خو تا چې څه ویلي دي هغه عباره کې خو تا ووي چې بس زما معافي ده یاره ما چاته بدې ردي ویلي دي څونه خلکو ته پوه شئ د علیشه په سر مې ویلي دي که نه اوس علیشه مې انکاري شوله زه ډانس نه کوم بس صحیح ده چې هغه انکاري شوله زما چا سره سویمه ده د تا د هغې زړه دپاره دا هر څه کول هغې وایي چېرې زه نه کوم دا سیز بس خبره ختمه نو چې هغې انکار وکړو نو بیا ستا رښتیا خبره دا ضرورت څه دی جی زه بیا هم ویما چې ړنه خیرې لرې کوي د ړنه خیرې پاک کوي نه به ستاسو ډېره مننې پرېږدئ هر څه پرېږدئ زه خو نن تللی وم باچا خان باباجي مرکز ته که نه خو هغه کس چې کوم د دې ایمل خان پی ما ته خو دغه ووي یو ملګري چې دی پیه دی اوس نوم هم خدای شته نه هېر شو خیر دی خیر دی خو د هغوی بیا ما ته چې هغې سوات کې څه جلسه ده او هلته تللي دي لکه دلته نم د باچا خان باباجي د مرکز نم یو ګاډی لاړو یو راپورټر و هغه هم روان و چې ځم هلته ځم او سوات کې جلسه ده صحیح ده او بله خبره ده چې ما چا پسې کنځلي کړي دي دا هم درته زه یادوم هغه نور خلک خو پرېږده که نه خو چې دا کوم ټول یادې که مولوي صاحب نه دا مولوي صاحب چې دی دا هم یادوم که نه دا زموږ علما دي خو دوی له به کار ده چې ښځو له لږ شانې په زړه کې عزت واچوي پوه شوې خیر دی تاسو دا خبرې مه کوئ چې له غړه ښځه ده لهجه لږه غواړي خیر دی دقه تاسو نه هم زه معافي غواړم په دې خبره ولې چې زه اوس پالټې ته وځم پالټې ته وځم چې چا زړه زار شوي زما د سیډ نه زه هغوی ټول نه معافي غواړم دا نه چې چا د یاره لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به د خدای دا کلمه ستا اواز ناست دی او ته وایې چې یاره زه خامخا دا ویډیو کوم د مرګ ټایم کې مې د خدای نصیب نه کړي دا زړه د کومې نه وي زړه نه وي چې ګوره تاسو نه زه معافي غواړم نه زما یاره ده نه زما تره غلچانه مطلب اراده وکړله که نه چېره موږ به سیاست شو ټیک ده جي هغه څیزونه ختم شو ډانسینګ مانسینګ کنزل وغیره نو چې دا ختم شو نو بایي تاسو بیا خفه کېږئ ما په دې خبره دا خو د انسان زړه دی چې د کمې پالټۍ سره غواړي هغه د هغه سره کېږي بالکل په دې به نه خفه کېږئ چې څونه خلک هم دي چا پسې ما روسټینګونه کړي دي دې کې زموږ مخالفین اوس زموږ زړه دغه دی چې موږ د نیشنل پالټۍ کې شمولیت چې یاره تاسو نه زه معافي غواړم پوه شوې او بیا هم نه غواړم بس ختمې کوي دا لانجې نورې ختمې کوي بس ملګرو چې څنګه راشئ د عزت روپټه واچ څنګه د عزت یو روپټه علیشه خور کوي ما مور کوي ترور مې کوي خور مې کوي او ما تره کوي بالکل ماما مې کوي بالکل رور مې کوي بالکل او بس نور به زه څه ووایم او بس ختمه کوي دا جنګ